تعارف وکړي د زړه د سلامتیا کومې داسې نمونې شته چې هغه د نن سبا امت دپاره سبق وګرځي؟ سبحان الله، یو واقعه زما د مخې تېره شوې ده، تاسو هم اورېدلې او شاید د لیدونکو کتونکو هم اورېدلې، خو د عبرت دپاره به زه نقل کوم. مسند احمد کې امام احمد نقل کړې ده. انس رضی الله تعالی عنه وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست و او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوس به یو سړی راشي، جنتي سړی، تاسو به وینئ. وایي چې کتلم یو انصاري صحابي تازه اودس کړی و، د ګیرې نه اوبه څڅېدلې او پیزار یې په ګس لاس کې نیولی او را روان. بیا سباله بیا ناستو، بیا نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړله چې اوس به یو جنتي سړی راښکاره شي تاسو ته. بیا هم چې کته هغه انصاري صحابي دی، درېیمه ورځ باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زیری ورک. وایي ما سره یعنې دا 3 ورځې مسلسل همغه یو صحابي را روان و. مسلسل همغه یو صحابي. صحابو کې خو حرص زیات د نیک عمل. نو عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه هغه صحابي ته ځان لکه ورته ویل چې زما پلار سره لږ خفګان راغلی دی او زه به 3 ورځې ستا میلمه یم. نو هغه صحابي سره 3 شپې تېرې کړلې. عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمایي وایي د هغه ما یو ځانګړی عمل ونه لیده. د شپې به پروت و چې کله په ډډه واخوته د الله ذکر به وي او تکبیر به وي. سهار به چې اذان وشو هغه اودس به وکړو، جومات ته هغه هم راغی، زه به هم رالم. یعنې څه خاص عبادتونه یې ته ونه لید؟ داسې مزید عبادت یې ته ونه لید. 3 ورځې چې پوره شوې، وایي ما ورته ویل چې زما خو څه خاص خفګان نه و راغلی کور کې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا باره کې د جنت زیری ورکړی. نو ما ارمانو چې زه ستا هغه خاص عمل معلوم کړم. وایي هغه راته ویل چې همدغه عمل مې ده چې دا تا وکړ. وایي زه چې کله روان شوم اواز یې راته وکړ. راته ویل چې راشه. ویل چې ما کې خو بل یو خصوصي یا خاص ځانګړی عمل نشته دی، خو غیر انی، خو دومره خبره ده چې لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاه الله ایاه. یو مسلمان ته په زړه کې غش، خیانت، دوکه نه راځي، او بل هیڅ مسلمان ته په زړه کې حسد مې زړه کې نه راځي. کم نعمت کم خیر الله ورکړی نو مسلمان سره په زړه کې کینه نه راځي چې الله عز وجل ولې درته دا خیر ورکړی دی. نو عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه ورته ویلې چې همدغه صفت ده چې ته د موږ نه په دې باندې ممتاز یې او الله عز وجل تعالی یو ځانګړنه امتیاز درکړی دی او نبي صلی الله علیه وسلم په تا باندې د جنت زیری وکړ، ستا په اړه د جنت زیری موږ ته واورو. نو دا زموږ استاد دپاره د عبرت یو واقعه ده. موږ او تاسو، زموږ او ستاسو ورونه عزیزان، خپلوان، مسلمانان، عامه ټولنه چې موږ ګورو په ډېرو وړو خبرو باندې موږ ورور پرېښی، ترم پرېښی، مامام پرېښی، ګاونډ هم پرېښی، معمولي ماشومانو خپل منځ کې بحث کړی، حتی کې موږ په سب کې یو ځای نه ودرېږو، دې سره زما ورانه ده، ولې یاره ماشومانو بحث کړی دی. کور کې زنانه بحث وکړي، په هغې باندې موږ ګاونډ سره پرېږدو. باید موږ د خپلو وړونو اصلاح وکړو. Rana Studio Podcast.